السلام علیکم ملګري، زه ټیکنیکل نقیب سره په لاین شوی یم. په دا هیله ستاسو سره یو خوشحال به ستاسو ته ملګري نن ډېره زبردست خوندوره په زړه پورې مزیداره ویډیو راوړېدو. ملګري نن ویډیو چې کومه ده، نن ویډیو د خپرېږي تاسو څنګه کولی شئ ملګري چې خپله فیسبوک آی ډي فرینډ د هر چا نه اپلوډ کړئ چې ستاسو فیسبوک آی ډي فرینډ څوک راړوي چې نه یې ورته راړوي. صحیح دی که ملګري؟ دغه طریقه ستاسو ته نن مکمل په دغه ویډیو کې هم در وښیم. ویډیو اخره پورې وګورئ. ستاسو نه همداسې درخواست ده که ستاسو زما یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ، مهرباني وکړئ زما یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ. سبسکرایب کولو لپاره ملګري دغه په سره خط یې چې سبسکرایب لیکلي دلته ستاسو راشي، په دغه سیر سبسکرایب دې کلیک وکړئ. چې کله دلته ستاسو په دغه سیر سبسکرایب دې کلیک وکړئ، ستاسو ته چې دلته ملګري دغه د ګنټۍ نشان در وځي، دلته راشئ د ګنټۍ نشان دې کلیک وکړئ. چې کله د ګنټۍ نشان دې کلیک وکړئ، ستاسو ته چې دلته ملګري د اپوز بیل آیکن د ګنټۍ ښکاري، ستاسو ته چې په دام دې کلیک وکړئ چې زما هره ویډیو اپلوډ کړئ چې ستاسو ته په وخت در ورسي. ستاسو که چېرې ملګري دغه ویډیو خوښ شوله، د ویډیو د سره لایک کړئ. که غواړئ چې د نېره ملګري سره شیر کړئ، دلته په دغه شیر آپشن د کلیک وکړئ. دلته دغه ویډیو د هر چا سره ستاسې شیر کولی شئ. صحیح دی که ملګري؟ نېره ځو د ویډیو په طرف، ویډیو شروع کوم. چې کله ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلی، سیده ملګري ستاسو دلته راشي، ستاسو دلته ملګري فیسبوک را پیدا کړئ. دلته ملګري زه غواړم چې دلته فیسبوک را پیدا کړم. سیده که ملګري ستاسو ته چې دلته دغه فیسبوک ښکاري، ستاسو دلته راشي، په دغه فیسبوک نه کلیک وکړئ. چې کله دلته ستاسو په دغه فیسبوک نه کلیک وکړل، ستاسو دلته دغه فیسبوک راخلاص. چې کله ستاسو دلته دغه فیسبوک راخلاص شو، سیده که ملګري ستاسو ته چې دلته ملګري دغه پوز درې لاینه ښکاري، ستاسو دلته راشئ ملګري، دلته په دغه درې لاینه هم د کلیک وکړئ. چې کله ستاسو دلته په دغه درې لاینه هم د کلیک وکړل، ستاسو ته بیا دلته دغه رقم ته راشئ. چې کله ستاسو ملګري دلته دغه رقم ته راغله، ستاسو دلته ملګري لږ لاندې راشئ. چې کله ستاسو لاندې راغله، دلته ملګري سیټینګ ان پریویسي هم د کلیک وکړئ. چې کله په دندې ستاسې کلیک وکړل، ستاسو ته بیا دلته ملګري دغه رقم ته راشئ. ستاسو دلته راشئ په سیټینګ د کلیک وکړئ. چې کله ستاسو دلته په دغه سیټینګ د کلیک وکړئ، ستاسو ته بیا دلته ملګري دغه رقم ته آپشن راړوي. چې کله ستاسو ملګري دلته دغه رقم ته آپشن یې راړول، ستاسو ملګري بیا دلته لږ لاندې راشئ. چې کله ستاسو لاندې راغلل، سیده ملګري دلته دغه پریویسي سیټینګ چې ستاسو ته ښکاري، دلته راشئ په دغه پریویسي سیټینګ د کلیک وکړئ. چې کله ستاسو په دغه پریویسي سیټینګ د کلیک وکړه، ستاسو ته بیا دلته ملګري دغه آپشن راړوي. چې کله ستاسو ملګري دلته دغه آپشن راړول، ستاسو ملګري لاندې راځئ. صحیح کړله. دلته ملګري ستاسو ته چې دلته ملګري دغه نام آپشن ښکاري، ملګري دغه آپشن اول ویډ وي، په وړه خط کې وي. ستاسو چې کله کلیک پې وکړئ، دا غوټ خط هغه وړي لکه همغه چې غوښتی دی. ستاسو په دغه خط باندې کلیک وکړئ. چې کله ستاسو په دغه کلیک وکړئ، ستاسو ته ملګري دلته دغه رقم ته راشي. چې کله ستاسو ملګري دلته دغه رقم ته راغلی، صحیح که ملګري ستاسو ته چې دلته ملګري دلته دغه پوست پبلیک آپشن ښکاري، صحیح که ملګري ستاسو دلته ملګري ورته کتلی شي. که ستاسو دلته دغه ټیک نشان ولګول ملګري، ستاسو فیسبوک فرینډ چې کوم دی دا هر څه کتلی شي. صحیح که ملګري ستاسو که غواړئ چې صرف یې ملګري وګوري، دلته راشئ. دلته ملګري دغه ملګري دلته ستاسو په دنده کلیک کوئ، ستاسو صرف ملګري کتلی شي. ستاسو که غواړئ ملګري چې هېڅ څوک یې نه وګوري زموږ د فیسبوک آی ډي فرینډ، دلته راشئ په دغه کلپ آپشن دی ټیک نشان ولګوئ. چې کله ستاسو دغه ټیک نشان په ولګوئ، دغه ټیک نشان په ذریعه سره ملګري نشي کولی ستاسو فیسبوک آی ډي فرینډ بل څوک وګوري. صحیح که ملګري دا وه زما نن ویډیو چې ستاسو ته همدغه طریقه په دغه ویډیو کې هم در وښوله. ستاسو نه بله ویډیو پورې اجازت غواړم. د الله په امان.